ملګرو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې که تاسو زموږ چینل ته نوي یاست نو دا اوس چې تاسو کومه ویډیو ګورئ تر دغې لاندې دغه سور د سبسکرایب نشان ووهئ او بعد له سبسکرایب څخه دغه د زنګ نشان هم ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسي او کومه ویډیو لایک کړې نه وي ویډیو هم لایک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو ملګرو، نن یو ځل بیا د پښتو آنلاین یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به روغ او جوړ اوسئ. ملګرو نننۍ ویډیو د دې په باره کې د کوم اپلیکیشن چې له پلی سټور څخه نه ډاونلوډیږي هغه باید په کومه طریقه باندې را ډاونلوډ کړو. ملګرو ما تاسو ته 2-3 ورځې مخکې یو ویډیو اپلوډ کړی و، یو ویب سایټ ما تاسو ته معرفي کړی و، له هغه څخه ډېر په اسانۍ سره ډالر ګټل کېږي. نو دغه ویډیو ته ملګرو دا ما تاسو ته په ختي هم پیدا کړي. ملګرو دغه ویډیو د تر دغه لاندې په ډسکرپشن کې لینک شته، ما په ټلګرام او په واتساپ باندې هم خپور کړی. په دغه کې ځان ضرور رجسټر کړئ، ځکه چې دوهم لیول پرسي نو 299 ګیګا هیش پاور، نو بیا به ما ته زه بیا ویډرا ترې کولی شم. خو زما اوس پاور نه دی پوره، 299 ګیګا هیش نه ده پوره، نو زه اوس نشم کولی چې زه له ده څخه پیسې وباسم. خو زما چې دوهم لیول پوره شي بیا به انشاءالله زه پیسې ترې باسم. تاسې به یې غټه مثال غټه مرسته بنده یې را سره ملګرو چې تاسې په دې کې ځان رجسټر کړئ، ما ته به هم مرسته وشي او تاسې ته به هم په دې ویب سایټ کې به تاسې دا طریقه در وښیم څنګه پیسې ایستل کېږي، تاسې ته به هم معلومه شي. نو ملګرو په دې کې تاسې مرسته کوئ، په دې کې ځان رجسټر کړئ او تاسې ته به هم فایده به درته وشي، ما ته به هم فایده وشي. نو ملګرو راځئ خپله ویډیو نن شروع کوو. زموږ ویډیو د دې باره کې د څنګه کولی شو کوم اپلیکیشن پلی سټور څخه نه ډاونلوډیږي هغه باید څنګه ډاونلوډ کړو. نو ملګرو تر هر څه مخکې باید موږ یو براوزر ته لاړو. ستاسو سره که هر یو براوزر ملګرو له ما سره اوسمهال کروم براوزر موجود ده. ملګرو تاسو دغه ویب سایټ وګورئ، ګوره 1.3 ګیګا هیش پاور ته. ملګرو دغه ما په لومړي هغه کې د په لومړي لیول کې د ګوره ملګرو دلته وګورئ 299 ګیګا هیش پاور چې پرسي بیا به دغه ته بیا زه راځم، دغه 300 چې کله شي بیا به دغه دویم لیول ته راځم. ملګرو خو زما اوس لومړنی لیول تاسې مرسته وکوئ چې په دغه کې ما ډالر هم پوره کړی دی. تاسو دلته وګورئ ډالر مې هم پوره د 1.29 سینټه دی کې، نو دا ما پوره کړی هم ده، خو بیا هم ما پاور کم ده، پاور مې کم دی، نو بیا ما زره ځکه ویډرا نشم تېستی. راځئ خپل کار کوو. ملګرو تر هر څه مخکې به تاسې په براوزر کې به دلته ولیکئ EFK پاور. ملګرو دلته به ولیکئ EFK پاور، بخښئ دلته به EFK پاور ولیکئ. ملګرو دا به تاسې سرچ کړئ. دا مو چې کله سرچ کړو ملګرو چې کله مو EFK پاور سرچ کړو ملګرو، نو دلته به تاسې دغه لومړنی وګورئ ملګرو. ما چې تاسو ته خطه پیدا وکړله دغه EFKpower.com دغه به ووهئ. دلته به دغه ګورئ ملګرو دا EFK پاور دغه ډاونلوډ لیکلی دی، دا ډاونلوډ باندې به یې کلیک کړئ. ملګرو تاسو دلته وګورئ، دلته ولیکل ډاونلوډ، دا په سر کې ګوره ملګرو لیکلي ډاونلوډ، دا به تاسو ووهئ ملګرو. دا مشکله ووالو دلته تاسو ته یو اپشن راځي، دلته ګورئ ملګرو اوس ماته یو اپشن راواوړي دا وینئ ملګرو. دغه تاسې کله دا اوکې ووهئ ملګرو دا لاندینی، نو بیا دغه اپلیکیشن ډاونلوډیږي. اوس ووهم تاسو تر مخ ګورئ ملګرو، اوس به زه تاسو ته ښکاره کوم. ملګرو ما ته دغه د راغی، خو زه یې نه ډاونلوډوم، ما سره الریډي موجود ده، زه به دا کټ کړم. نو ملګرو دغه په دې طریقه چې کله EFK پاور را ډاونلوډ کړئ ملګرو، اوس تاسو ته یو 2 اپلیکیشن درښیم چې پلی سټور کې نه پیدا کېږي، خو دلته یې تاسو ډېر په اسانۍ سره پیدا کولی شئ. او راځئ ملګرو پلی سټور ته ورځو. ډېرې زیاتې اپلیکیشن دي چې پلی سټور کې نشته، یا پلی سټور کې پیسو دي. دلته تاسو د پیسو اپلیکیشنان هم مفت ډاونلوډولی شئ. نو مثلا زه دلته ویبلی سرچ کوم، ګورئ چې ما ته راوړي که نه. ګوره ملګرو دلته ویبلی ما ډېر مخکې هم کتلی، هېڅ به هم نه کوي پیدا ملګرو. دلته تاسو وګورئ ویبلی به نه پیدا کېږي ملګرو. تاسو وګورئ هېڅ نه پیدا کېږي. خو زه اوس دلته په هغه کې هم سرچ کوم، دلته بیا نور شیان هم سرچ کوم. او زه دلته تاسو ته یو بل شی پسې در وښیم، مثلا زه ورته وایم سویفټ کال. مثلا چې کله ما سویفټ کال ووالو، تاسو دلته اوس وګورئ ملګرو دغه لومړنی اپشن ته ګورئ ملګرو، یور ډیوایس. ګوره ملګرو دغه اپلیکیشن زه تاسې د موبایل د ورژن نه ده. ګوره زه بل یو وایم تاسې تر مخ ملګرو چې تاسې پوه شئ. مثلا زه ورته وایم بلاک ملګرو. دلته کله تاسې بلاک چین ووهئ،
دا یې ملګرو دا بلاک چین مو چې کله ووالو ګور دغه ما انسټال کړی د هغه هم ما په افیکي پاور باندې ډاونلوډ کړی ګوره ملګرو دلته ماته دغسې اپشن راغلی ملګرو دا وینئ په پلی سټور کې ماته دغسې اپشن راغلی دا یو ډېر ښه مثال ده خو تاسو دلته وګورئ دغه اپلیکیشن ګوره ما را ډاونلوډ کړی ورینو ډاونلوډ دا ما را ډاونلوډ کړی ما په څه شي ما په افیکي پاور باندې را ډاونلوډ کړی ملګرو تاسو به افیکي پاور خلاص کړئ چې تاسو کله ډاونلوډ کړو انسټال مو کړلو داسې کله تاسو خلاص کړئ ملګرو تاسو ته به دغسې اپشن راشي دغه انسټال مو داسې بېرته دا کینسل کړئ ملګرو دلته به تاسې اوس ګوره سرچ ته راځم ملګرو دغه 3 ډاټونه تاسو کله ووایئ بیا به سرچ ووهئ چې کله مو سرچ ووهم ملګرو دلته اوس زه سرچ کوم مثلا لومړی تاسو ته سرچ کوم ویبلی مې سرچ کو ګورئ ملګرو چې اوس ما ته راوړي که نه راوړي ملګرو په سر کې راواویشتو ویبلی ګوره څومره ورفریس ویکس دا د ویب سایټو لپاره ده ملګرو تاسو ګوره په سر کې دا راواویشتو بس د سویفټ کال ملګرو زه دلته اوس سویفټ کال ورته وایم چې دا اوس راوړي که نه راوړي دا به مو ګورو ملګرو لږ صبر به وکړو انټرنیټ سلو ده ملګرو د سر کې راواویشتو کال یعنې سویفټ کال چې ووایي که کال ووایي نو بیا راوړي دا ګور راواویشته ملګرو د دې وروسته بلاک چین ملګرو تاسې اوس ګورئ بلاک چین راوړي که نه راوړي ملګرو په سر کې راواویشت بلاک چین تاسو وګورئ ملګرو دلته راوایشت اپډیټ اپشن یې هم راکړی ده ورې ګوره دغسې نه و ملګرو نو ملګرو خدای دې وکړي چې تاسې به دا ویډیو خوښه شوې ملګرو او زموږ چینل سبسکرایب مه هېروئ ځکه چې موږ هر میاشت دغسې د ټکنالوژي ویډیوګانې تاسو ته راوړو ملګرو په دغه ویب سایټ کې له ما سره حتما مرسته وکړئ اکوان میجیک کې نو ملګرو چې زه خپل دوهم لیول پوره کړم او د ویډرا تاسو ته ترې وباسم سبا یا که هر وخت پوره شوله هغه ورځ به زه تاسو ته له دې څخه ویډرا باسم تر بلې ویډیو چې بیا زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم د خدای په امان